لومړی خو ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل روزنیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي دي. په امریکا کې د پرمټ ترلاسه کولو لپاره موږ بېلابېل روزنیز پروګرامونه په پښتو او دري ژبه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ چې تر دې نه ګټه پورته کړئ. اوس راځو په ګروپ بای باندې کار کوو چې مثال موږ په ګروپ بای کمانډ باندې څنګه موږ سمری جوړولی شو. که چېرته موږ غواړو چې مثال سمری جوړه کړو اول په مثال دلته راځو چې ګروپ بای باندې کلیک کوو. موږ په څه شي باندې ګروپ کوو؟ لومړی دلته زه راځم او مثال په ریجن باندې ریجن سلیکټ کوم او ورته وایم چې په ریجن باندې ماته ټوټل کوانټیټي وښوه. دلته ورته وایم چې ټوټل کوانټیټي کله چې ټوټل کوانټیټي دلته کاونټ را ده مثال ټول ټیبل را چې مثال څو ریکارډ ده په دې کې دي زه را یعنې ریکارډ نه کاونټ کوم رو دا نه کاونټ کوم. راځم ورته چې سامس چیکه جمع کا مثال ټول چه ټوټل کراته کوانټیټي په چی باندې په دغه ریجن باندې دا چه ده د کلام نوم ده نیو کلام نیم چې څنګه اضافه کوو. کله چې زه دا اوکې کلیکم مثال ته به موږ ته دغه یو سمری ټیبل جوړ کړي او په ریجن باندې او دلته به موږ ته کوانټیټي وښیي چې مثال په ایست ریجن کې دومره کوانټیټي په هر ریجن لپاره موږ ته چې وښیي کوانټیټي. مثال دغه سټپ دلته اپلای شو. د دې نه موږ دا سټپ بیرته لرې کولی شو. که دا کار موږ نه غواړو موږ کولی شو چې بیرته د دې نه دا لرې کړو. کله چې دا لرې کړو نو بیا راتلی شم بیا ورته وایم چې ګروپ مخکې موږ په بیسیک باندې کار وکړو. په بیسیک کې موږ یوازې یو کالم سلیکټ کولی شو یا یو فیلډ سلیکټ کولی شو. اما که موږ چېرته غواړو چې مثال زیات فیلډونه سلیکټ کړو یا زیات کالمونه سلیکټ کړو په هغې باندې سمري وکړو نو په هغه صورت کې موږ په اډوانس باندې کړل. په اډوانس کې موږ مثال کولی شو چې کلامونه هم اضافه کړو او نور کالکولیشن هم ورزیات کړو. مثال زیات وکړو. که بیسیک وي موږ کولی شو یوازې یو کلام سلیکټ کړو یو فنکشن سلیکټ کړو یا به اوریج وباسو یا به مثال دلته اپریشن د دې یو اپریشن موږ په دې باندې اجرا کولی شو په بیسیک کې. خو اما په اډوانس کې موږ کولی شو چې مثال د یو نه زیات اپریشن په دې باندې ور امپلیمنټ کړو یا ترسره کړو. اوس دلته چې زه رالم نو په دې شکل سره دا ما اډوانس ونیو. مخکې مو بیسیک باندې کار وکړو. اوس راځم ورته اول نیسم ریجن او دویم ګروپ اډ کوم. په دې باندې کلیک بل ګروپ به تاسو ته اډ کړي. ورته وایم چې ګروپ بل سټیټ په سټیټ کې ورته وایم چې اول راته مثال ما ته وښیه چې ټوټل کوانټیټي اول مثال ورته وایم چې ټوټل کوانټیټي بیا راځم ورته وایم چې دا چکه جمع کوو کم فیلډ مثال د کوانټیټي فیلډ بیا ورته وایم چې اډ دلته ورته لیکم چې اوریج سیل اوریج سیلز مثال د اوریج سیلز مثال اوریج به ونیسم دلته به سیلز ونیسم. په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې مثال دا اضافه کړئ او یا مثال که غواړئ چې بل کلام هم اضافه کړئ کولی شئ بل کلام اضافه کړئ. که بل مثال غواړئ چې مثال بل اپریشن تر سره کړئ نو بل کلام دلته نیو کلام دا یا یو کلام اضافه کیږي. مثال د دې په دې ټیبل کې مثال دا کلامونه یو دوه درې د څلور د پنځه که زه یو بل اضافه کړم ورته چې ټوټل سیلز نو موږ ته به شپږ کلامونه شي اضافه شي. سم مثال دا اګریګیشن فنکشن دی چې موږ مثال دلته اضافه کوو یعنی په سمری ټیبل کې موږ دا کارولی شو. اوس ورته چې اوکې مثال کله چې اوکې کلیک ګورئ مثال یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا درې ګوره مثال ریجن شو دا په دې باندې ګروپ شو. مثال سټیټ او کټګوري او د مثال ټوټل کوانټیټي د اوریج سیلز او د ټوټل سیلز دا مثال چې څنګه تاسو یو سمری ټیبل جوړولی شئ د بل ټیبل نه چې هغه خود
خدای وکړي چې میلیونز ریکارډ ولري مثلا څومره ریکارډونه چې لري یا څومره روز چې لري هغه مثلا تاسو کولی شئ چې مثلا داسې یو سمري ټیبل ته نه جوړ کړئ او مثال په ریپورت کې اضافه کړئ نو دا څنګه تاسو سمري یا ګروپ بای کمانډز کارولای شئ الله تعالی دې وکړي چې دې نه مو ګټه پورته کړې وي که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې نه ګټه پورته